در ادامه مبارزه با قاچاق مواد مخدر، نیروهای امنیتی 217 کیلوگرم تریاک را در مرکز غزنی کشف و ضبط کردند. به گفته مسئولان، این مواد که با استفاده از یک اراده موتر نوع فرونر از بدخشان به ولایت هلمند انتقال داده میشد، توسط منسوبین کندک شاهراه قماندانی امنیتی غزنی در ساحه کوتل روضه از مربوطات مرکز این ولایت کشف و ضبط شده است. 218 کیلو تریاک چې له بدخشان څخه د هلمند ته انتقالېدلو زموږ امنیتي سرتیرو د غزني ولایت د کوتل په ساحه کې گرفتار کړي دي او په تړاو یې 15 کسه ولس هغو فرار کړی ده او امنیتی مجاهدین په لټه کې دي. باشندگان غزنی از مبارزه جدی نیروهای امنیتی در برابر مواد مخدر ابراز قدردانی کرده و از مردم می‌خواهند که از کشت، تولید، استعمال و قاچاق این مواد زیانبار خودداری کنند. د امنیتي ځواکونو چې ډېر موږ منندوی چې په دغه حال کې ډېرې هلې ځلې کوي او هلې ځلې روانې دي. انشاءالله تر څو پورې کوشش وکړي چې دغه حالات صفر ته راورسي او نور په افغانستان کې افغانستان له نشهیي توکو خلاص افغانستان ووینو، له دغه نشهیي توکو او له خلکو چې موږ له دغه داسې په دغه حصه کې له خلکو سره موږ له مجاهدینو سره یا موږ له امنیتي ځواکونو سره کومک او مرسته وکړي تر څو پورې دغه توکي چې دي دلته کاروبار پې باندې کېږي دا له منځه ولاړ شي او نور خلک پې باندې اخته نه شي. موږ له حکومت څخه دا غوښتنه لرو چې تر څو له بزګرانو سره او له دهقانانو سره کومک وکړي او ښه تخمونه ورته ورکړي او دغه نشهیي مواد څخه خلک راوګرځوي. شاهراه کابل قندهار یکی از مسیرهای انتقال این مواد است که نیروهای امنیتی به گونه دوامدار در آن عملیات‌های کشفی و کنترلی را انجام می‌دهند تا جلوی قاچاق و انتقال مواد مخدر گرفته شود.